یو رستورانټ ته لاړم او هلته راسره یو ماشوم ملاو شو، ډېر کم عمر یې لرو، د څو کاله وړاندې خبره ده. ما ته یې وویل چې ګل بای زه ستا مینهوال یم. بیا یې تصویر واخیستو او ډېره زیاته مینه یې راکړه. ما ورته وویل چې مننه، خوشحاله اوسئ بچی، خو څه کوې دلته؟ نو ما ته یې وویل چې زه هم په دې رستورانټ کې په حیث د کارکوونکي او ویټر کار کوم. خفه وشوم، خو بیا مې سوچ وکړو د وران وران کنډر کنډر وطن ته چې دا جس کار نه کوي، نو لازمي خبره ده چې دی به د یو داسې کورنۍ سره تعلق ساتي چې به غریب وي. نو بیا څنګه ژوند تېروي؟ خو دغې زلمي ته ما په دغې وخت باندې وویل چې ته دلته هم کار کوه، خو خپل سوچ خپل فکر چې دی هغه دا لره چې په راتلونکي وخت کې ته خپل کاروبار یا ته خپل روزګار ولرې. هماغې زلمي ته ما د مثال په توګه دا وویل چې ته لازمي نه ده ستا د لوی کاروبار لوی رستورانټ دی وي، خو ته دا کوشش وکړه چې په بازار کې یو وړوکی د شوارما سټال هم لګولی شي. نن زه په دې خبره ډېر خوشحاله یم او مطمئنه یم. هغې زلمي نن خپل دا د رستورانټ کلاو کو، وخت په وخت به یې زما سره رابطه کوله او ما به ورته دا خبره کوله. او دا هغه زلمی دی چې دا د هغې لاندې لویول نه را روان دی. دا د ده لپاره ډېره لویه خبره، لاسونه ورته وپړقول چې ته دومره لوی کار وکړو، لویه هڅه یې وکړه. لازمي نه ده چې د ده د KFC غوندې یو برانډ وي، د ده د مکډونل غوندې یو برانډ وي. دا شروع هم د دې نه کېږي. د KFC ماما تاسو هسټري وګورئ چې دومره لوی رستورانټس لري او دومره لوی نوم لري، په زنګر کې نوم لري. نو دې سړی هم ډېر لوی محنت کړی دی. دلته په کوکارۍ کې په دغه مین ښار او په بازار کې د یاسین رستورانټ په نوم باندې دوی دا رستورانټ کلاو کو. دا شیرخان جان دی. شیرخان چې دی نو د ده سره په پارټنرشپ باندې دی او د دوی کوشش او هڅه دا ده چې خپل کور له حلال رزق وګټي او بیا په دې خاطر باندې وګټي چې د چا زور یا د چا له پاسه لاس پینې. زه اوس هم وایم د سرکار د نوکرۍ نه تاسو ته هېڅ فایده هم نه در رسېږي. وروسته په اخره کې تاسو خپل بچو ته څه پاتې کوئ؟ هېڅ هم نه پاتې کېږي. کاروبار وکئ، روزګار وکئ چې دا وطن ښایسته شي. په اخره کې ټول پښتون وطن ته، ټولو پښتنو ته او ټول افغان ولس ته همدغه خبره کوم چې ټول خپل روزګار شروع وکئ او ټول دا هڅه وکئ چې خلکو له داد ورکوي. زه د کوکارۍ د سیمې د منګورې د سیمې خلکو ته هم وایم چې خیر دی، ستاسو به خوراک ته زړه نه کېږي، ستاسو به په لویو لویو هوټلونو کې خوښه وي چې خوراک وکئ، خو د دې بچو د دې ماشومانو د دې زلمو دپاره خامخا راشئ دې رستورانټ ته چې د دوی حوصله یا حوصله افزایي وشي. ډېره مننه.